کچری مونږه غور او فکر وکړو نو زمونږ درې قسمه عبادتونه اذان اقامت منځ اول او اخر درې واړه په لفظ د الله سره شروع شوي هم دي او په لفظ د الله سره ختم شوي هم دي د اذان په اوله کې لفظ د الله اکبر لفظ د الله ده آخر کې لا اله الا الله لفظ د الله ده اقامت چې کله شروع کیږي الله اکبر الفاظ سره شروع کیږي آخر کې هم لا اله الا الله ده منځ چې کله مونږ شروع کوو تکبیر تحریمه وایو الله اکبر الفاظ سره د مانزه شروع وشولا یعنی لفظ د الله کله چې مونږه د مانزه نه فارغیږو خارج کیږو السلام علیکم ورحمت الله آلته کې هم لفظ د الله ده نو فلسفه څه ده پدې کې راز څه شی ده جواب د دې خبرې د پاره دا ده چې لفظ د الله اغه نوم ده چا چې یو ځل په لفظ د الله باندې تلفظ وکړلو دا دسې ده لکه د الله په ټولو نومونو باندې د تلفظ کړی وي ځکه علماء کرام فرمایي چې الله اسم مستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان والزوال لہذا د مانزه متعلق به مونږ دارنګي وایو چې مانزه کې هر نقل و حرکت کې لفظ د الله ده تکبیر تحریمه کې لفظ د الله کله چې رکوع ته ورزو لفظ د الله کله د رکوع نه را پاسېګو سمع الله کې لفظ د الله سجدي ته ورتللو کې لفظ د الله اشاره ده دې خبرې ته چې یو داسې منځ پکار ده چې پاغي کې دا ولنا تر اخره پورې صرف یاد دهانی د الله وی ځکه خو الله جل جلاله فرمایي اقیم الصلاة لذکری داسې موز وکې چې زد ته پکې یاد شما داسې موز ادا کې چې زد ته پکې یاد یما الله دی وکي چې زمونږ منځونه په دغه طریقې باندې چې اول لا تر اخره پورې صرف الله مونږ ته پکې یاد وي